د هند د کرکټ غوره لیګ سږنی جام چا وګټه؟ راشد خان څه تازه خبرې وکړلې او نورې ډېرې مهمې خبرې در سره شریکوم، نو ضرور ویډیو وګورئ. د هند د کرکټ غوره لیګ سږنی جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګټه. ګجرات ټایټنز په IPL یا د هند د کرکټ په غوره لیګ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2024 کال د IPL پایلوبه بیګا یکشنبه د ګجرات په کوربتوب د احمد آباد په نریندرا مودي سټیډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانېده چې د راجستان رویالز ټیم په 113 منډو ایسار کړي. په یاد کې یاد هدف ته په 19 اورو کې د یوازې 3 لوبغاړو په سوځېدو ځان ورسوه او اتلولۍ یې خپله کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهمو لوبغاړو شمیرل کېږي تر اتلولۍ وروسته وویل دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د IPL د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسېدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. راشد خان په سږني او په IPL کې د ګجرات ګټه 19 ویکټې واخیستې او تر محمد شامي وروسته چې 20 ویکټې یې اخیستي دویم ځای لري. په هغو لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړې راشد خان په سر کې دی. په فاینل کې راشد خان 1 ویکټه واخیسته او 18 منډې ورکړي. د افغانستان 2 نور لوبغاړي رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو وو چې په مټیه ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له 2 تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 750 میلیونه ډالرو باندې جوړه شوې وه. دوی هاردیک پانډیا د کپټان راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولۍ مخکې خپل ټیم کې جذب کړل. له تاسو مننه کوم چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې د راشد خان موجودیت او بیا د لوبو ګټلو په اړه خپل احساسات کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو د